احمد مسعود له طالبانو غوښتنه کړې ده چې باید د سره له خبرو میز ته کینی چې طالبانو تر اوسه له هیچ چا سره هم خبرو ته نه دي کینستی. آیا دا غوښتنه به ومني او کنه؟ د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر، هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړئ، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. په داسې حال کې چې تر اوسه طالبانو د افغانستان له کوم سیاسي لوري او یا ډلې سره خبرو ته لیوالتیا نه ده ښودلې، نو که طالبان له دوی سره هم له خبرو انکار وکړي نو بیا ښاغلی احمد مسعود د دې پوښتنې په ځواب کې وایي ما مخکې وویل چې خبرو ته چمتو یو او دوی باید صادقانه او په اخلاص مذاکرات پیل کړي، خو که په همدې ډول خپلې تګلارې ته دوام ورکوي، په زور د افغانستان واک په خپل لاس کې ساتي او نورو نه پکې نه شاملوي، نو د دوی د خبرو فرصت او افغانستان دواړه به له لاسه ورکړي. دی وایي څه چې شوي هغه شوي، خو د اوس لپاره ښه ده چې په راتلونکي فکر وشي او افغانستان د خبرو له لارې له روان کړکېچ وویستل شي. موږ هیڅ پوځي مداخلات نه ده پلان کړې او پر سوله ییزو خبرو ټینګار کوو، همدا زموږ هدف دی او تر څو چې عدالت نه وي پلی شوی موږ به له خپل دریځ په شان نشو او زه به په خپلو خلکو د حق دفاع کوم. موږ هیڅ پوځي مداخلات تر اوسه له طالبانو پر وړاندې نه دي کړي، خو طالبان یې څرګندونو ته کلک غبرګون وښود او د دې شورا غړي مفسدین او د افغانستان د بدمرغیو لاملین بللي دي. د طالبانو ویان او د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرسل ذبیح الله مجاهد د دې شورا پرونۍ ناستې ته په غبرګون کې په واک کې د دوی د وشریکولو غوښتنه رد کړې ده او ویلي دي چې ملت له دوی ډېرې بدې خاطرې لري. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر د الله په امان تر بیا خیر چارې.